بیرته ځمکه راغورځي ښه نو خاتمه په کفر کېږي د اعمالو د وجې نه سړی کېږي. یو ډېره خاتمه چې خرابېږي که نه ډېره خاتمه یو دا ده چې یو سړی مور پلار ناراضه چې چا نه مور پلار ناراضه وي دې خاتمه مشکلات لري. او بل د ځان دپاره یې والله کوي یو چې دنیا کې چا طالب مولا عالم سره عناد وي بغضه دې خاتمه په کفر کېږي ویې ګورئ. او موږ د خاتمې د کفر دپاره چې خاتمه خرابه شي خپل اسباب لرو خو ځکه علما نه وایي چې بیا خلکو بدګماني پرې راځي په خپل هغه باندې چې ګوره خاتمه یې خرابه شوله چې چا ګوره زه به ډېره خبرې نه کوم دلته بیا دا سبق پاتې کېږي. الله دوه کسانو سره وعده د جنګ کړې ده. یو سودخور سره الله وعده د جنګ کړې ده. سود چې خوري 1 روپۍ سود خوړل 10 کرته مور سره زنا کول دا برابر دي. اوس حدیث کې موږ دا اعتراض کوو چې دا 10 کرته ولې یاد کړي. موږ بیا په حدیث کې دا وایو چې د دې علم بیا الله ته او رسول ته ځکه طالبان ته بیا وایم چې بیا چې جنت ته لاړو بیا به رسول الله نه پوښتنه وکړو چې دغه حدیث تاویلی ده دا ولې 10 ډېر کرته داسې راځي. موږ بیا چې کې بند شو په حدیث کې موږ په خبره نه پوهېږو بیا وایي زه دې نه بیا قیامت کې پوښتنه کوو ښه لکه دا د متشابهاتو پوښتنه به هم رسول الله نه کوو د قیامت پر دنیا کې موږ نه پوهېږو. ګوره موږ چې قرآن ته ورځو الف لام میم اول وایي والله اعلم بمراد عن ذلک موږ په نه پوهېږو ښه او بیا څومره غټ غټ روان یې چې موږ ملایان یو فید سم والله که خبرې دې خو عظیم قرآن باندې پوهېدل دا ډېر ګران کار ده. دا خو میان عاشق معشوق رمز کراما کاتبا دا هم خبر نیست دا خو د الله او د رسول الله منځ کې یو اسرار ده. لكل حرف سر فوق جبل القاف په خدای قسم ده که نه چې هر حرف د قرآن راخلي که نه یو اسرار دي پکې. خیر به هر حال یو هغه سره جنګ وعده کړې الله چې سودخور وي. سود باندې انشاءالله بل وخت کې بیان کوو. او بل من عاد لولیا فقد اذنته بالحرب. الله رسول الله وایي چې الله وایي دا حدیث قدسي ده چې چا زما ولی او عالم سره طالب سره دشمني وکړله به زه ورسره په جنګ او د خدای جنګ په اور. نو خاتمه دې نه ډېره خرابېږي. مور پلار سره احتیاط وشي. زه به انشاءالله په وخت سره اسباب د خاتمې ته وښیم چې دې سره تاسو ګزاره کوئ. زه بلې خوا کې به وکړم لکه راځي دا بل اړخ به هم لږ راوچېړم دا د خاتمه په ایمان سره څنګه کېږي چې سړی څه وکړي عمل کوي خاتمه په ایمان کېږي. الله دې تاسو ټول ووایي چې الله دې موږ تاسو خاتمه په ایمان کړي. مرګ واسې هم راتلو ولی خو چې ایمان یې بیا ډېر لوی نعمت. امام ابو حنیفه رحمه الله الله تبارک وتعالی ډېر ځله په خوب کې لیدلی وایي په آخر ځل ما چې الله په خوب کې ولیده وایي ما ورته ویلی چې یا الله د ایمان خپل ایمان ته ډېر خفه یم چې خاتمه به په ایمان سي او که نه داسې یو ذکر راته وښیه چې خاتمه مې په ایمان سي. وایي راته ویې ویلې چې د سنتو او د فرضو منځ کې روحاني صاحب زده یې کړه دغه کلمه وایي یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألك ان تحیا قلبي بنور معرفتك یا الله یا الله یا الله یا الله. څلور کړه وایي یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام ان تحیا قلبي بنور معرفتك یا الله یا الله. وروسته بیا زه چاته ولیکم زه او بل به زه یو بله خبره ته وکړم. خوب خو د شپې کوي که نه استادانو خوب خود کوي ځکه چې کارونه هسې نه کوي نو خوب خود کوي. سبا چې راجګ شوي که نه وایه دغه شهد الله انه لا اله الا هو الملائکة واولو العلم قائما بالقسط دا خو ویلی شو که نه دغه ویه او بیا داسې وکړي زه چل در وښیم الله سره داسې په عربي کې مو وایي چې اللهم اني اشهد بما شهد الله واستودعك هذه الشهاده داسې مو وایي تاسو پښتو کې وایي خدای دغه کلمه مې تا سره امانت کړله په وخت د ذوالقدر کې غواړم الله دې امانت دې چا نه ضایع کوي ښه دا خو ویلی شي که دغه نسي ویلی دا شهد الله لا اله الا الله محمد رسول الله خو دې ټولو زده ده دا خو دې ښځو هم زده دی سړیو هم زده ده داسې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله او بیا وایي الله اوس دې له مرګه راجګ کړلم خو خوب خو اخر موت ته که نه دا خوب مرګ ورور نه ده یو مرګ نه خو دې راجګ کړلم په خوله مې دا نافظه شول چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله دغه امانت تا سره ږدم چې په وخت یو بل مرګ کې چې بل مرګ راځي بیا درسته د خپل امانت غواړم
ان شاء الله ختمو په ایمان سي دا ډېره خبره سو ان شاء الله دا خو وي زه دې چې بل خبره ته کوم چې تاسو هم ډېر غیر سي یو خبره بل وکم تاسو دعا غواړئ چې دعا قبول شي هو دا چې غواړئ دا اشهد ان لا اله کلمه شهادت ورته ماته نه راځي وای کنه دا کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه یو دا کلمه تمجید وای ها وای کنه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا ټکه اوس کتاب حدیث نه لیکل درود وای ځکه درود نه بغیر دعا قبليږي نه یو درود هم وای دا اللهم صل او په دې وخت کې دعا شروع کا په خدای قسم دا لا قبل او دا مې د حدیث خبر وکړم دا ټول شعاو نقل کړي چې دا کلمه شهادت وای چې راځي شي له خوب او وای درود شریف ما ویلې د حدیث کې نشته ده خو درود نه بغیر دعا قبليږي نه او بل خبر مې څوک راو کلمه تمجید وای او بیا الله ته سوالو کې دغه وخت کې بیا نو کار ډیر جوړیږي ها موږ خفکیږي نه نسواریان خفه نه سي ښه نسواریان موږ سره طالبانو نسواریان چې کله نسواری بي کنه هغه اول په سترګې پټي بیا د بسری لاندې کړي ښه په سترګو پټو باندې د بسره ګوري هم د شنه ده دا نسواریان خفکیږي چې ولې د نسوار په غیبت وکړي نسوار سخت مخالفي هم د شنه ده سترګې پټي ښه کلمت نه یې غریب نه اول د نسوار غم کوي چې د خوب نه راځي چې کلمه تمجید خو یو نشته ده ډیر وای ولا حقیقت ده خبره نو بس نسوار واچي به پیورزي خپل په بند کی الکه اول ته کلمه د نسوار پرې ده ته دا کلمه شهادت وي بل کوم د چې څوک راځي چې بل کلمه تبلیغات سیمان وای کنه الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا دا نسوار پرې دی اول دا کلمه تمجید وي شهادت وي درود وي او الله تسوالو کې الله علم چې دعا الله قبل دیږي زدا دې خبره سو والصابحات قسم د په هغه پرشتو باندې چې نه